د هیواد د بې ساري ښکلا یوه داسې څنډه چې کلونه کلونه د رسنیو له سترګو پناه وه. دا په شیرزاد ولسوالۍ کې د مزدوکي دره ده. موږ له څو ساعته پلي مزل وروسته دې سیمې ته راورسېدو. دا سیمه کلونه کلونه د رسنیو له پامه څنډې ته ده. موږ لومړني خبریالان یو چې دې سیمې ته راغلو او په دې سیمه کې به د میشتو هیوادوالو ژوند درته انځور کړو. د ننګرهار ولایت شیرزادو ولسوالۍ د مزدوکي درې اوسیدونکو ژوند له کړاوونو سره مخ دی. سراک د ښوونځي او کلینیک نشتون له اساسي ستونزو شمیرل کیږي. دلته د سرک نشتون له امله ځایي اوسیدونکي مړی یا زخمی د کټ په بازوګانو کلک تړي او د موټر تر ځای په اوږو راښکته کوي. خیروالا دا مریض را روان کړی دی د ونې نه لوېدلی برغره کې او بس دا د خیره ده چې ورویو 3-4 ساعته مزل دی د سړک ځای ته هلته یې باسو په دې ورن کې مشاکه هغه روان کړی دی او بس د خیره سړک ته به یې ورسوو. سرک ستونزه څومره غټه ستونزه ده؟ ولا ډېره غټه ستونزه ده او بس 3-4 ساعته موږ بس همداسې په دې اوږو باندې وړو. بس سړک ته ډېر ضرورت لرو. سړک بس د خیره سره سته دی نه. د نورو ځایونو په څیر دلته هم انسانان پیدا او پناه کیږي، خو په دې توپیر چې ډېرې له خپلې سیمې نه دي وتلي او یا د ژوند تر پایه همداسې په عامه اصطلاح پټې سترګې پاتې شوي. د زده کړو بهیر تقریبا په ټپه ولاړ دی. د شاوخوا یو کال راهیسې یوې همکاري موسسې د ماشومانو زده کړو لپاره یوه خونه جوړه کړې. د کلي واړه هم دلته د درس لپاره راټولیږي. هلته چې ښوونځی نشته له خط سره اشنایي هم نشته. سیمه په خلکو آباده ده خو د لوستو انسانانو پیدا کول سخت دي. درې شاباسي شپږ ولیکه. اوس موږ سره د لسیس خانه ده، دا جمع کوو که نه؟ 1 2 3 او 3 شاباسي. له پوره لرې واټن یو کس هره ورځ 2 ساعته لاره وهي څو دې کوټې ته راشي او راټولو ماشومانو ته څه زده کړي. تقریبا چې زه د کوره راځم تر دې ځایه پورې تقریبا 1.5 ساعت پیاده یا پلی مزل کوو. د یو خانه چې خوا نه راځو دلته د مزدکي ساحه ده، دې ته راځو. دې کې بیا د ودان مسلې لخوا CBE کلاس دی، دې ته تدریس کوو. موږ سره تقریبا 19 جنکۍ دي او 13 هلکان دي چې ټول 13 شاګردان راځي. یاره ستونزې خو ډېرې زیاتې دي دلته. دوی تقریبا د دې نه مخکې هېڅوک دلته نه و راغلي. د تدریس لپاره تعلیم په لحاظ هېڅ نه و شوي او په الحال چې دا اوس کوم مسینه موږ ورته جوړ کړی دی د یو کال شاوخوا ووته، نو انشاءالله یو څه ستونزې بیا راکمې شي. په الحال خو زموږ 2م ټولګی شروع شوی دی، تقریبا د 2مه میاشت ده او یو کال تیر شوی دی. نو تدریس د ډېر ضرورت و. په الحال اوس دا شاګردان چې دي نو تقریبا موږ خپله خواري ورسره کوو. دوی ماشاءالله ښه دي، لکه ضرورت زیات دی. دا خلک هم وایي چې یو څه یاد کړو، نو کوشش کوي چې یا څه یاد کړي او ضرورت ډېر زیات و ځکه دلته بیماریانې، تکلیفونه، د مخابراتي ستونزې، دا ډېر هر څه دلته و. نو که دا ته یو څه یاد کړي دوی نینده کې به دا مشکلات حل وي. عامه پوهاوی دوی ته ډېر ضرور دی. لوی او واړه خوښ دي چې اوس د ماشومانو لپاره کم تر کمه یوه کوټه د درس لپاره پیدا کړه. دلته په کوچنیو زړونو کې لوی هیلې پرتې دي. موږ سره استاد کوشش کوي او موږ درس نه یادو سم لیکي زده سو درس مې زده سو او دا یو کال کېږي چې موږ درس نه وسم درس یادلی دی او موږ باید کوشش وکړو چې درس یاد کړو او د استاد احترام وکړو، د مور و پلار احترام وکړو. باید موږ نه استاد خفه نه شي، موږ نه مور و پلار خفه نه شي. که موږ نه استاد خفه نو الله نه بخي، که مور و پلار هم نه خفه سو الله نه بخي.
موږ باید کوشش کوو چې دا درس یاد کړو. موږ مخکې دا یو کال کېږي چې موږ هلته راځو درس یایو لیک او قلم راخلو لیک کوو. مخکې موږ دې نه مخکې نه په درس پوهېدو نه په ښه پوهېدو نه په بد پوهېدو. اوس دا یو کال کېږي موږ په درس هم پوهېږو په لیک هم پوهېږو په هر شي پوهېږو. او مخکې نه د مور و پلار احترام ته پوهېدو نه د پلار احترام ته نه د مشر احترام نه د الیار ادب ته اوس هر شي ته پوهېږو. ناروغي په ژوند پورې تړلی هغه اړخ دی چې انکار ترې ناشونی دی. د عادي درملو پیدا کولو لپاره دا خلک اړ دي چې 2 ساعته پلی مزل وکړي. سرک خو بیخي نه لرو، سرک نسته. د موږ مریض چې وروره د خپلو پښو نه دلته لوېدلی و، دا به وروره موږ په ورنو په تذکرو کې ورو. بل رقم نه وړل کېږي. یو قوزیات مریض پیدا سو وروره، چا پښه ماته سوه، غره نه راولوېده وروره چې په هر قسم و، پانډیکس و. نو دا مریضان موږ په تذکرو سره کته باسو، ځکه چې دا معلومه ده دا خلک ټول ویني ګوري، پټه خبره نه ده. نو داسې تاسې هم ګورئ، دا ولس هم ګوري، دولت هم وګوري چې موږ د دې مستحق یو یا نه یو. سرک نه لرو، کلینیک دلته نه لرو. نیواله یو عادي ګولۍ چې موږ بسته د سردر مریض چې چا سر درد و په سر مې درد دی دې چې موږ په یوازې لیکو چې د ولس نه ګولۍ راوړه یو پاکټ سردر ګولۍ. دلته د سردر یو پاکټ ګولۍ سهولت نه کېږي. داسې یو میلمه چې راسي تا د بازار یو دکان یو شی نسته شاړه ژوند دی. چیش نه شاړه دی چې ډېر مهم کې سرک دی. که سرک یو ځي ته راغی هغه ځي ته دکان هم ځي، بازار هم ځي، سهولت هم ځي، مریض هم ښه انتقالېږي او ښه راانتقالېږي. نو دا ټول کارونه کېږي. د سپین غره په لمنه کې پرته د مزدوکي داخې راز او ښکلې دره په ټولو معیارونو برابره سیمه ده. که لارې جوړې او لومړنۍ اړتیاوې یې پوره شي نو د ځایي اوسیدونکو د ستونزو د حل ترڅنګ به نورو ته هم د تفریح او چکر یو بل تمځای پیدا شي.